بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدي مبارك كتاب کے کشف الشبهات چه دیکی آغا شبهی ذکر شوی دی چه آغا مشرکان او غلط و عقائدو والا پیشکی دا اللہ دا توحید پا مقابلہ کی نو داغی جواب بسنگ کے داغا مسئلہ پا دی کتاب کی تفصیلی بیان شوی دا. خلا منگ پا دی ابتدائی درسونو کیو داغا شبهات و خبر لانده شروع شوی چی دا کمی شبهی دی او دلائل دی باطل چی دا غوی سر دی، یا که دلیل صحیح دا خدا غوی استدلالات تی غلط تی. ابتدائی خبر دا بین شوی پا تیر شوی درس کی خلاصه دا پا تیر شوی درسونو کی چی اسلام ستوی، توحید ستوی، او دغشان اهم خبر دا بین شوی چی پیغمبران طول اللہ دا دی خبری دا پر رلی گری دی چی بندگی با یک یوازی دا آغا اللہ کیگی، او دا اللہ نلو چی رچا بندگی کیگی نو دا غین با انکار کے او دا بیزاری اعلان بکے. دا دی دا پر طول پیغمبران رلی گلی شیوی. باقی مسئلی چی با دین کی کمی دی اگر بید دین بعد بیان شیوی دی، خب بنیادی مسئلہ اگر دا توحید مسئلہ دا. یو اهم مسئلہ دا بیان شیوہ چی دا مکی مشرکانو توحید ربوبیت منو، که مکملی نمنو خو سن سے منو چی اللہ زمانگا رب دے، خالق دے، رازق دے، مرگ و جون داغا پلاس کی دے. دا قسم خبری باغوی منلی، بلکہ بعض عبادات بهم کول لکا پا بعضو موقع کی منز او دغشان روجنی و حج و عمر کول، صدقی خیراتون کول، دا قسم عباداتون پا غوی کو. خود دی باوجود اغوی تا مشرکان ویلی شوی دی، ذکر چی اغوی دا بندگی خالص دا اللہ ندا کردی. نو چی پا دی مسئلہ گو رتا پوشی دا سنی او سڑے اس لگیاری دا اللہ سر شریک جوڑی، اسی سڑے قبر تا سجدہ لگئی پروت تے او تاوی نجی دے خو منزوم کئی، لکہ عوام سر دا غٹا شبہ دا و اشکال لے چی دے خو منزوم کئی او دیکھو جیوی کلمم ہوئی. نو داگئی جوابو شو چی بای دا مکی مشرکانو منزو نکول، اگویم عبادتو نکری، اگو خدا سنو چی عبادتی بالکل نکو، سنس عباداتی کول خدا عبادت دا اگوی خالص نو دا اللہ دا پار. دا بنیادی خبری اصول بین شیوی. بداگین بعد آخرانی درس کی خبر پا دیزی باندی ودری دلیوا شیخ رحمه اللہ وی اذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، که زما پا دی خبرو باندی دزرن پو شوی، دا کمی خبری چی تیری شوی، که زما پا دی خبرو باندی دزرن پو شوی وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، او کچرت دی او پیجندو آغا شرک چی آغا اللہ نبخی او دا غی پا بارک اللہ ویلی دی چی اللہ نبخی دا چی دا غصر دی شریک جوڑ کلیشی او دا غی نالاو چی دا چا دا پارو واری نو چی هر گنای آغا بخلیش دا شرک نالاوا. وی که دا شرک دی او پیجندو دوی مخبر داشو دا شرک پا بارکی منگا مختصر خبر کرده و چی شرک ستوی او دا غی اقسام آغا مختصر ذکر شیو. دریم خبر دادا وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم، او کدی او پیجندو آغا دین چی اللہ دا غید پار را لگلی دی طول پیغمبران دا اولنین والا دا آخرینی پوری، الذي لا يقبل الله من أحد سواه، چی دا آغا دین نالاو بل دین اللہ نقبلی. طول پیغمبران چی را لگلی شوی دی، نو دا کم دین دا پار را لگلی شوی دی؟ اسلام دا پارا. او پا اسلام کی بیا بنیادی مسئلہ توحید دا پارا. نگورا
ان الدین عند الله الاسلام، دا اللہ پنیز قابل قبول دین چی دا صرف اسلام دے، بل یو دینو اللہ نا قابل. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، کہ سوک دا اسلام نا لو بل دین لٹی نو دا تیچ چرت نیشی قبل دے. بعض خلق ننسبا دا نعرہ پکیم بعد جاہلان لگئی، وی جی که یهودے دے که نصرانے دے که مسلمان دے که ہندو دے که سکھ دے، دا طول منزل وی یو دے او مقصد یو دے، طول بس دا اللہ بندگی کی خلاری جدا دی، نو بس پچا باندی رد مکو یو طول صحیح دی. دا خبر اللہ رد کردی دا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، دا اسلام نالاو چی سوک دین لٹی بل یو هیچ چری دانیشی قبل دے. دا خبری دا جاہلانو دی، او دا آغا جاہلانو چی آغا پا جہالت کے دا آخری حد پور رسید لی. جو یہودیم دا اللہ بندگی کئی، او نصرانیم ویلی گیا دا اللہ بندگی کئی، او ہندو چی دا غم دا وی چی اوپر والا، او سکھ چی دا غم دا خبری کئی، او پلانیم دا خبری کئی، او علانیم دا کئی، با طول پرید لی گیا بے بس دا طول منزل یو دا خلار جدا دا. نو که طول برابری نو بیا فائدہ دی سے شو چی منگا مسلمانانیو، منگا پیغمبر ایمان راوڑے دا، منگا قرآن منو، منگا پا غیب ایمان دے، دی بیا سے فائدہ شو. یو سڑے ستا پیغمبر نمانی دے بیا مسلمان دے، یو سڑے ستا قرآن نمانی تو بیا مسلمان وے، یو سڑے دا اللہ وحی نمانی تو بیا مسلمان وے. نولیو یہودیانو سر آسمانی کتاب نوسو، وہ دا آگا وقت پوری آگوی مسلمانانو آگا یہودیان منگ یادو دا اگوی خلافیو چی اگوی بیا دا تورات پس ہی طریقے سر ندے منلے، ذکر چی تورات کے تحریفات کری دی، او دویم پا دقا تورات کے زمان دی پیغمبر تذکیر دنو پا دبان ایمانو لی نراوڑی. اس کے مخلقو چی پا موسیٰ علیہ السلام ایمانو، پا عیسیٰ علیہ السلام ایمانو، بے زمان پا پیغمبر باندی ایمان راوڑ، تا خو نیکان خلق چی قرآن کے دوی تذکرہ اللہ پا قرآن پا ذکر کردی دا. اللہ وی لیسو سوا، اہل کتاب طول یو شان ندی، پا دوی که دیر دیندار خلق کمشتی. اللہ وی دیندار سوک تی چی زمان پا پیغمبر ایمان راوڑے، زمان دا پیغمبر دا بعثت پوری اگوی بخپل پیغمبر باندی ایمانو، پا اسمانی کتابونو باندی ایمانو، چی زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راگے پا گئی ایمان راو، پا قرآن ایمان راوڑ، دا نیکان خلق تی. نو دین چی دا غیر پر پیغمبران طول دا اولن دا خیر پورا لگلی شوی دا غیر اسلام دی. دا خبر یاد کی لکه سید چی احکام او شرائع دا بدل دی، لکه دا طولو پیغمبرانو دا مسئلیو شن دی، عباداتو کم فرق شتی سنسا. اسلام پا معنی عام یعنی اللہ تا غاڑے خود دا طولو دین دی، او بیا توحید دا طولو یو شان عقیده دا. دا آدم علیہ السلام نوالا زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری دا طولو انبیاء او پیغمبرانو یو عقیده دا ضرب برابر فرق پکی نشتی، ضرب برابر دا نشی که دے دا که دے نشی. چی دا نوح علیہ السلام کما وحی چی اللہ غتر علیہ گلی دا پایی که دا توحید مسئلہ یو شان بیان شوی دا، او بے زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر چی کما وحی دا اگی که توحید مسئلہ بلشان دا نا. دلیل پیسا دے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت تا اللہ ومنگ پیغمبر لے گلے دا مسئلہ دا طول اتفاقی دا چی بندگی با یوازی دا اللہ کوئی او دا غیر اللہ دا بندگی دا با انکار کوئی. نو توحید دا طول پیغمبرانو یو شان دے. نو شیخ رحمه اللہ وی کدی او پی جندو آغا دین چی دا غیر پار اللہ را لے گلی دی پیغمبران دا اولنین والا دا آخرنی پوری. دری خبری شوی سلورما وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا. او سلورما کچرت پا دی پوشوی دا خلقو پا دی جہالت باندی و پا کم علمی باندی چی دا دی خبرنا او دا دی توحید او دا دا دیننا کم چی دا طولو پیغمبرانو یو دے دا غینا سمر لری دی. نسو خبری شوی
څلور. نن به څوک بیان کړي دا څلور خبرې؟ نه ته نه. ته عثمانه دقې رقمونه ووایه. تا ته یاد دي؟ یو خبر دا ده که چېرته دې وپېژندې زما خبرې په زړه سره. دویمه که دې شرک پېژندلی په صحیح طریقې سره. درېیمه که هغه دین او مذهب دې وپېژندو کوم چې د ټولو پیغمبرانو یو دین دی، یو توحید دی. څلورمه که د خلکو دا حالات ولیدو چې دوی څومره په جهالت کې پراته دي دا باز او د توحید نه څومره لرې دي، دا څلور خبرې تا ته ذکر کوي. نو تاله به دا خبره دوه فایدې درکړي. افادک فائدتین. که دا څلور خبرې دې وپېژندې نو دوه فایدې به راته حاصلې شي. خو د دې نه مخکې چې د دوه فایدې ذکر کړو دا خبره یاده کوي. شیخ رحمه الله وی وعرفت ما اصبح غالب الناس علیه من الجهل. او که د غالب خلکو یعنی د اکثرو خلکو جهل دی ولیدو د توحید په باره کې، او د یقیني خبره ده اکثر خلک د توحید په باره کې څه دي؟ پوه دي که جاهلان دي؟ جاهلان دي اکثر خلک. او دا خبره ګورې شیخ رحمه الله هم د خپل طرف نه کوي. لکه یو خو شیخ دا خبره په دې کې ځکه چې هغه د خپل وخت حالات بیانوي. د هغه په وخت کې دقه شان وه چې اکثر خلک په څه کې وو؟ په شرک کې اخته وو، عقیده د توحید یې نه پېژنده. خو د دغې نه علاوه رب العالمین دا خبره په قرآن کې کړې ده وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. ډېر خلک په الله باندې ایمان نه راوړي مګر سره د ایمان شرک هم کوي. دا خبره د الله ده. اوس لکه څوک دې دا نه وایي چې دا به شیخ محمد بن عبدالوهاب کړي یا ما به یادوي چې ده دا خبره کړې ده چې اکثر خلک د عقیدې نه لرې دي، د صحیح عقیدې. دا زه نه یم، الله وایي وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. الله وایي ډېر خلک ایمان نه راوړي په الله باندې مګر سره د دې ایمانه په شرک کې مخته دي. نو اکثر خلک د توحید د عقیدې نه لرې دي. او دا موقع ده زموږ ټولو دپاره چې موږ په داسې وخت کې د توحید طرف ته دعوت ورکو او د خلکو د عقیدو اصلاح وکړو. د ټولو نه لوی احسان، د ټولو نه لوی احسان د دې خلکو سره دا دی چې ما ته دوی ته الله وښایو او ما ته دوی ته د توحید عقیده وښایو او ما ته راولګو دوی د شرک نه ویرو. دا د دې خلکو سره ټول نه لوی احسان دی. خو ډېر لږ خلک په دې خبره رسېدلي دي چې د الله د دې بندګانو سره احسان هغه لوی احسان دا دی. او د دې خلکو هم دا مطلب دی چې ښه سړی هغه دی چې تا له مزدوري ګوري، تا له پیسې درکوي، تا په کار کوي، تا له ویزه الي، تا مزدورۍ له بوځي او تا سره خاندي راخاندي ټوغې ټقالې کوي او ګپ شپ لګوي او مزې چرچې دي. بس دا جي ښه سړی دی، دی په ما مین دی. په صحیح او حقیقي معنو سره چې په تا باندې مین سړی دی هغه سړی دی چې تا د الله بندګۍ ته رابلي چې د هغه د بندګي به یوازې کې او د شرک نه دې یری چې چېرته جهنم ته لاړ نه شي. دا هغه سړی دی چې په تا باندې مین دی. او همدغه علما رښتینې علما دي چې زموږ د عقیدو ورسره غم دی. ډېر خلک ګرځي را ګرځي پرې لارو کوڅو کې تبلیغونه کوي، دعوتونه کوي، زموږ په ملکونو کې ځای په ځای لېږي. خو چې کیني دقه خبره دی یوه بی مونځ کوه، ښه اخلاق ساته، د میلمه اکرام کوه، روجې نیسه، رښتیا وایه. دا ښکلې خبرې دي. موږ خو دا نه وایو چې دا غلطې خبرې دي. سوال دا دی زما د کوم سړي له چې ته دعوت ورکوې چې مونځ کوه او روجې نیسه او مور پلار سره ښه کوه چې د ده عقیده د توحید نه وي، دا اعمال دله فایده ورکوي؟ نه ورکوي ولکه. نو بیا ته دې هسې څه له ستړی کوې؟ ته بنیاد ولې نه چیړې د اول نه؟ ته بنیادي مسلې له ډایرک ولې نه راځې؟ ته راشه اول دا خلک په دې پوه کړه چې الله څوک دی. ته دا خلک په دې پوه کړه چې د الله بندګي څه ته وایي. ته دا خلک په دې پوه کړه چې شرک څه ته وایي، د هغې نه ځان ساتل څه ته وایي. د هغې نه بعد ورته بیا نورې مسلې وښایې.
زه درته په الله قسم خورم د الله په کور کې چې توحید بیانول نن سبا یو ناشنا کار ته جوړ شوی دی. کم عالم چې په درس کې توحید ډېر کوي او د الله بندګي یوازې کوي او د شرک نه ځان لرې ساتي، دا خلک ډېر د تعجب په نظر هغه ته ګوري. نو ډایرکټ څه وایي دا عوام؟ وایي تا ته ولې موږ کافران ښکارو سو؟ تعجب به ته وکړي چې دا زه څه ویم او ته څه وی. تا ته چا کافر ویلی دي؟ تا ته خو چا کافر نه دي ویلي. خو تا په دې خبره پوه کوو چې د الله بندګي څه ته وایي. ته خو ځان په دې پوه که که نه. یو ځای کې ته دا دعوه کوې چې زه د الله بندګي کوم، بیا د قبر بندګي هم کې، د الله بندګي کوم، د بابا بندګي هم کې، د الله بندګي کوم، د پیر بندګي هم کې، د الله بندګي کوم، د بوتون بندګي کې. په ګټو او ونه دې ما عقیده ده، په ستورو دې ما عقیده ده، په تورو چړو دې ما عقیده ده، په تعویز دې ما عقیده ده، پیری مریدین په تا کې شتي، شرکیه عقاید هم په تا کې شتي. ته څنګه پوهې په توحید باندې؟ زمونږ د پښتانه بازوی دا مسلې موږ ته معلومې دي. وي دا چا ویلی چې معلومې دي؟ زه ښه په دعوې سره دا خبره کوم، ښه په دعوې سره راواله ماله کسان چې دې تپوس وکړم چې توحید څه ته وایي. ډېر مولیان به راته داسې وکړم چې توحید باندې نه پوهېږي. ډېر مولیان به راته وښیم، ډېر مولیان د لویو پټکو خاوندان، هغه هم په قبر پرستۍ کې اخته دي، هغه هم په پیر پرستۍ کې اخته دي، هغه هم شرکیات او خزعبلاتو کې پراته دي. ته به د عوامو څه خبره وکړې ما ته؟ نن سبا توحید بیانول یو ناشنا کار ته جوړ شوی دی. ولې؟ ځکه چې هغه دا خلک د دې ټکي سره عادت شوي نه دي، مولیانو عادت کړي نه دي د دې سره. ښه شرک زمونږ خلک څه ته وایي؟ بت ته سجده لګول بس. نو که اوس زه درس کې دا وایم چې د شرک نه ځان لرې ساتئ، ولې مولوي صاحب وایي تا موږ په شرک لیدلي اوسو. نو تپوس ته وکوه ته پاسه ودرېږه، شرک څه ته وایي؟ وایي بت ته سجده لګول بس. دقه یو شرک دی. قبر ته سجده لګوه هېڅ خبره نه ده، دربار او درګاه ته سجدې لګوه هېڅ خبره نه ده، د قبر نه طوافونه کوه هېڅ خبره نه ده، بابا له نظرانې او منښت یوړه هېڅ خبره نه ده، د هغه په نوم باندې څاروي حلالوه هېڅ خبره نه ده، تعویزونه تورې چړلې منترې کوډې هر څه چې دي دا هېڅ خبره نه ده. په کاڼي کې عقیده ساته، په ونه کې عقیده ساته، شرکي ستورو سره عقیده ساته، د سپومۍ او د نور سره عقیده ساته، هېڅ خبره نه ده. دا شرک نه دی. خو شرک صرف دې ته وایي چې د هندوانو په شان بت ته سجده ولګوي. وایي دا تعریف د شرک چا کړی دی؟ شرک هو یعنی زه به تاسو ته مختصر وضاحت وکړم، ما کړی دی، خو بیا هسې چې رایاد شي. شرک داسې والی لکه پارټنرشپ چې ورته وایو مونږ، شراکت چې ته راولګي د الله په خصوصیاتو کې، د الله په خصوصیاتو کې یو مخلوق د هغه سره شریک کې، دې ته شرک وایي. اوس دا مخلوق یوازې بوت دی؟ څه شی دی؟ د الله نه علاوه هر څه. د توحید په دې مسلو کې ګوره جواب راکوئ. ګورئ که نه تاسو هم نه یې پوه، که تاسو هم دعوه کوئ چې ټیټ موحدین یې، نو وایي شرک صرف دا دی بوت ته سجده لګوه. که صرف دا شرک نو بیا خو ډېر هغه شرکیه عقاید چې قرآن او حدیث په هغې باندې رد کړی دی، هغه دې بیا د دې زمرې نه وویستو چې دغه هم صحیح کارونه دي. نو اکثر خلک نن سبا هغوی د توحید د عقیدې نه لري دي، او د هغه عقیدې نه لري دي کومه عقیده چې الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. من الجهل بهذا، جهل د لاسه. دلته یو فایدې ذکر کو. څومره خلکو چې توحید پرېښودی دی، نو د دې دوه وجې دي. کوم خلک چې د توحید عقیده نه پېژني، د هغې دوه وجې دي. یا خو دا دواړه په دې سړي کې موجودې دي او یا به پکې یو موجوده وي، درېیمه وجه یې بله نشته. د توحید نه د لرې کېدو یوه لویه وجه هغه جهالت دی. څه شی دی؟ جهالت. او جهالت څه ته وایي؟
جهالت دې ته وایي چې یو سړی په قرآن او په حدیث نه پوهېږي دې ته جهالت وایي جهالت ګوره دې ته نه وایي چې یو سړی په انګلیش نه پوهېږي یاده کوي دا خبره چې یو سړی په انګلیش کې د دنیا چې کوم اعلیترین ډګري د هغه دې ویلي او په ساینس کې او په ټکنالوژي کې او چې هره بلا یادی چې څو پورې په قرآن او حدیث نه وي پوه شوی دی بیا هم جاهل دی جاهل دی د الله په دین جاهل دی که نه دی پوه د الله دین خو نه پېژني که نو دلته چې ما کوم ووي چې د کومو خلکو کې چې توحید عقیده نشته یا تې لري دی د جهالت تلاسه دي نو ولې په دغو کې ډاکټران نشته شتي پکې انجینران پکې نشته شتي پکې ډېر شي خلک پکې دي دا زموږ په دې ملکونو کې دا بعض پیران او دغه طریقو ولا چې کوم مشهور شوي دي یو پکې دی هغه چوف چوف چې کوي لیدلی هم دی که نه پنجاب کې دی التسبیح وسلاس کې او ټسه ټسه چوف 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 او خلکو بوتلې راوړي د دې سړي سره په مجلس کې دومره غټ غټ کسان کیني که نه چې هغوی ځان ته څه وایي ګورئ په غټو غټو عهدو او غټ غټ سبقونه یې ویلي دي چې ته به حیران شي چې د هغوی هغه کومې ډګریانې دي او کوم اعلی سبقونه هغوی ویلي او بیا هم د ده مریدان دي بیا هم څه دي د ده مریدان دي موږ چې دلته کوم جهل ذکر کوو نو جهل نه مراد څه دی قرآن او حدیث باندې نه پوهېده نو خلک چې د توحید نه لرې شوي دي هغه د دې د لاسه چې قرآن او حدیث نه بیانېږي زموږ په ملکونو کې په سټیج باندې په ممبر باندې ګنټه یو نیمه ګنټه 2 ګنټې تقریر وشي او مولوي صاحب داسې تقریر وکړي چې دا ممبر سم وخوځوي او د دې سپیکرونه سمه غړمبه وباسي او د خولې نه یې پشم رواني او د دې بیان سره سم چورلي را چورلي ټوپونه وایي خو په دې ګنټه یو نیمه ګنټه کې به نه آیت واوري او نه به حدیث واوري نو خلک به څه پوه شي په قرآن او حدیث باندې څه به پوه شي په قرآن او حدیث باندې چې د مولوي صاحب ګنټه بیان او 2 ګنټې بیان هغه خالی دی د آیت نه او د حدیث نه زموږ د پاکستان کې یو مولوي صاحب نوم یې نالمه دې نومونو نه بیا جاخي جوړي شي او دا نن سبا خو دا بس داسې بس زر د دې مولیانو د دې علماو د بیانونه کلیپ جوړ کړي او د هغه مولوي صاحب تصویر ورسره ولګي که هغه دی مطلب یې او که نه خو هغه به خپل کار وکړي اوس که د چا دماغ تیز وي او ویې پېژندو هغه جدا خبره ده نو خلکو د هغه مولوي صاحب باندې انتها یاره وایي د ده په شان مولا د سره تېر شوی نه دی زما سره یو کس مخکینۍ خبره د ناصر دغه مولوي صاحب صفت یې شروع کړو ډېر وی الله ولا ډېره پوهه ورکړې وه ډېره پوهه ما ته وایي دغه ډېر لوی عالم و که نه ما یې په هېڅ هم نه پوهېدو وایي څنګه نو په دې خبره زما نه لږ داسې خفه شو ما خفه کېږم دا سړی عالم دی که نه دی عالم دا هم عالم یې پېژني عوام یې نه پېژني عوام خوږ اواز ته ګوري او چې چغې ډېرې وایي او چې سپیکر ډېر خوځوي او چې دا سپیکر غړمبا ډېره کوي او چې زنده‌باد او مرده‌باد پکې به دا تکړه مولوي صاحب دی نور څه او چې پټکۍ څومره ګټي نو بس دا ګټ مولا دی شیخ عبدالسلام رحمه الله الله دې وبخي الله یې د هغه په قبر باندې د رحمتونو باران راووري شیخ یو بیان کې خبره کوله ما اورېدو ما پسې یو کس راغی ما مسله بیان کړې هغه بیا ما پسې راغی وایي چې تا چې دا کومه مسله بیان کړې دا خو موږ د خپل مولوي صاحب نه اورېدلې هغه هم ښه غټ مولا دی ښه غټ مولا دی هغه وی ما ورته چې منم د بدن نه به غټي بدن وی که علم که د بدن نه غټ وی خو منم زما نه به غټي ځکه زه خو بدن نه غټ نه یم که علم کې غټ وی نو ته څه پېژنې چې علم کې غټ مولا دی که وړوکی مولا دی مخامخ سړی پېژنده چې دا عالم دی که نه دا خو د عالم کار دی خیر هغه ملګری ما نه په دې لږ خفه شو ما ګوره خفه کېږم تا له زه یو هفته ټیم در کوم د دې مولوي صاحب ده چې راته ما یاد کو د ده ما له یو بیان پیدا که یو بیان صرف یو چې په هغې کې د یو حدیث ویلی
زما یو هفته ټایم دی خو ما له به صرف یو بیان پیدا کړي چې په هغې کې د څه حدیث ویلي اب څه بعد ما پسې راغی مسکی ما ولې وایي ستا خبره صحیح ده نشتې پکې نو ما بیا څنګه وایي چې دا غټ مولا و د غټ مولا ته دومره بیانونه راوړول یو حدیث ته پکې پیدا نه کړو ده بیان کړي څه دي قرآن او حدیث باندې به خلک څه پوه شي چې زموږ په منبرونو باندې قصې روانې دي زموږ په منبرونو باندې دا پورې د لیلا مجنون قصه دا ما په خپله د مولوي صاحب نه جمعې په خطبه کې اورېدلې ده لیلا وی مجنون راولګېد د لیلا په ورونې سر کېښه اوده شو د جمعې په خطبه کې قصه روانه ګوره او هغې بیا څه کار و ناخوتله او هغه له خو ځوان له مزه ورکړی هغه ویده و نو هغې ته د خپل زنګون راښکودی دی روغ اوس بالښ یې ورته ایښودی دی نو پته نه چې څو کاله یاد کړو دومره بیا مجنون ویده و د مجنون خو دا خیال و چې دا زه به کوم ځای ویده یم دا خو د لیلا په ورون مې چې دی سر پروت خو چې دا مسلې تا ته د جمعې په خطبه کې بیانېږي نو ته به ترې توحید عقیدې زده کړې دې نه ته څه زده کړې بلکې د دې نه خو بل طرف ته خبره روانه ده عشق او د مینې قصې پکې جوړېږي نو الله دې رحم وکړي زموږ په حالاتو باندې او زموږ دې مولیانو له دې الله توفیق ورکړي چې صحیح عقیده او صحیح منهج دې خلکو ته بیان کړي نو اکثر خلک چې د توحید نه لرې دي نو یو وجه څه ده جهل او دویمه وجه یاده که تکبر ها لازم ده چې را دواړه خبرې به په یو سړي کې څنګه ما به څوک پوه کړي نه اولنۍ خبره دې صحیح وه چې لازم نه دی چې یو سړی به جاهلي دی به متکبري یو سړی دی خبره مني خو په خبره پوهه نه دی جاهل دی دی خو واضح شو یو سړی متکبر دی لازم به جاهلي بارک الله فیک دی جواب دی کله داسې وي چې یو سړی صرف جاهلي کله داسې وي چې جاهل ومي متکبر ومي یعنی پوه هم نه دی او حق منیم نه او کله داسې چې ښه پوهی خو بیا هم حق نه مني تکبر د لاسه چې خلک به زما باره کې څه وایي او دا خو زما مذهب او زما فرقه او زما کیلې زما وطن زما پښتو زما جومات زما منبر د دې د لاسه یې نه مني نو دا دوه وجې یادې کوي دا فایده اکثر خلک چې د توحید عقیده نه پیژني نو څه وجه ده جهل تکبر که دا څلور خبرې تا صحیح زده کړې افادک فائدتین دو فائدې به تا ته میلاو شي اولنۍ یاد یې که الاوله الفرح بفضل الله وبرحمته خوشحاله به شي د الله په فضل او د الله په رحم سره نو د الله فضل څه شی دی چې توحید پیژني ګوره اکثر خلک د توحید نه لرې دي دا خو شیخ وي چې د خلکو دې حالاتو ته وګوري او د توحید اهمیت دې وپېژندو چې څومره لویه مرتبه یې ده او شرک دې مو وپېژندو نو چې تا ته د دې هر څه پته ولګېد او ته موحد یې نو خوشحالېږه به نه اولنۍ فایده دا ده چې شیخ وایي ته به خوشحاله شي د الله په فضل او د الله په رحم سره بیا پې دلیل راوړی دی قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله خپل پیغمبر ته وایي پیغمبره ووایه دې خلکو ته چې د الله په فضل او د الله په رحمت سره خوشحاله شي هم په دې باندې خوشحالي پکار ده او دا غوره دي د هغه څه نه چې دا خلک جمع کوي نو د الله فضل او رحم څه شی دی هغه د دین دی د اسلام دی د توحید دی د قرآن او حدیث دی اے مسلمانه اے موحده اے قدرمن روره او اے خور که الله دې توحید نصیب کړی که نه نو په دې باندې خوشحاله شه او سم پې خوشحاله شه چې خلک په کم جهالت کې پراته دي او ته په دې پروفیتن دور کې د فتنو په دې دور کې
په دې دور کې چې ګناهونه هر طرف ته سم ډېر شوي دي، په دې دور کې چې د خلکو عقیدې دړې وړې شوي دي، ته بیا هم موحد یې، ته بیا هم خالص بندګي د الله کې، ستا تندې صرف الله ته ټیټېږي، ستا عقیدې صرف په الله پورې تړلی شوي دي، ستا امیدونه او ارمانونه په الله پورې تړلی شوي دي، ته په مشکلاتو کې الله ته را مدد شوی، ته په راحته کې الله ته را مدد شوی، خوشحاله شه او سم پې خوشحاله شه. هو خیر مما یجمعون. الله وی دا نعمت د دې اسلام ده او د دې توحید ده او د دې عقیدې ده، دا نعمت ګوره د هغه څه نه غوره دی دا خلک یې چې را جمع کوي. یو سړی د سم ډېر سره زر دی، یو سړی په شرک باندې مړ شو، سم خیال دی؟ تباه و برباد دی. یو سړی د ښه لوی جیداد ورسره دی، لوی جیداد، نه الله پېژني نه د الله پیغمبر پېژني، په دې جیداد باندې څه کوي؟ یو سړی دی غریب دی، ملنګ دی، فقیر دی، او بندگی صرف د الله کړې ده او په دقه توحید باندې مړ شوی دی. صحیح د دنیا کې سختي تېرې کړي دي وختي طور، آخرت خو یې مزېدار دی که نه؟ د کم الله چې صرف بندگی کړې ده هغه الله سره به ملاقات وشي، هغه به یې وبخي، او که چېرته په یو ګناه نیم باندې ولا عذاب ورکوي نو عذاب به ورکړي او بیا به جنت ته راولېږي، خو آخرنی انجام خو جنت دی که نه؟ خو دا کروڑپتی او لکپتی چې الله یې نه پېژندو، توحید یې نه پېژندو، عقیده یې نه پېژندو او په دې مړ شو، د دې مال څه فایده ورکړه؟ د دې بچو، د دې جیداد، د دې شهرت دله څه فایده ورکړه؟ نو اولنۍ فایده دا ده چې خوشحاله شه ای موحده په دې باندې چې الله تعالی د توحید عقیده درکړې ده. زه تاسو ته دا ووایم که چېرته موږ ټول عمر الله ته د تندې په سجده کې کیدو که نه چې د الله شکر ادا کوو، بیا موږ د الله شکر نشو ادا کولی. په دې دومره اربونو کربونو خلکو کې الله موږ د اسلام دپاره غوره کړي او بیا په اسلام کې بېشماره فرقې دي، څوک څه وایي، څوک څه وایي او څوک څه کوي او څوک څه کوي، په هغې کې بیا الله سبحانه وتعالی موږ ته د قرآن او د حدیث تابعداري نصیب کړې ده، د توحید او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري عقیده موږ ته نصیب کړې ده. موږ څومره خوش قسمته خلک. دا بعض راشي وایي زه غریب یم، ته غریب یې، موحد غریب یې، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعدار چې ته غریب یې، ته خو مالدار یې او داسې مالدار یې چې تپوس یې مه کوه. غریب خو هغه دی چې الله نه پېژني، غریب خو هغه دی چې پیغمبر نه پېژني، غریب خو هغه دی چې عقیدې ګډوډه ده، غریب خو هغه دی چې د پیغمبر لار جدا ده او د هغه لار جدا ده. ته ځان ته غریب وایي. موږ خو مالداران یو، الحمدلله داسې مالداران یو چې د توحید د مالدارۍ نه اوچته مالداري کومه یو ده ما ته وښایي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ نه اوچته مالداري کومه یو ده ما ته وښایي. زه شتي بله مالداري دې نه اوچته، دغه مالداري ده، دغه خوشحالي ده. کله کله انسان په دې خپلو ګناهونو ته سوچ وکړي که نه نو ویېرېږي، او دا د مؤمن شان دی چې دی یېرېږي، خپلو ګناهونو ته چې وګوري ویېرېږي، ځکه چې ژوند به صرف په امیدونو هم نه تېرې. په دې باندې موږ ځای په ځای خبره کړې ده. نو کله کله چې موږ سوچ وکړو د خپلو ګناهونو ته وګورو، د کوتاهیانو ته وګورو، ویېرېږو د الله نه ډېر چې څه به وایو هغه الله ته. بل طرف ته چې د امید طرف ته راشو، د توحید د عقیدې ته وګورو او چې الحمدلله الله د غلطو عقیدو نه ساتلي وو او الله د دې دربارونو او درګاهونو نه ساتلي وو او الله د قبرونو د بندګۍ نه او د بوتانو د بندګۍ نه او د کاڼو او د ونو د بندګۍ نه الله ساتلي وو، شکر وباسو، د الله نه هم ډېر امیدونه پیدا شي او هغه حدیث هم مخې ته راشي. اوږد حدیث دی خو زه به یې ته صرف خلاصه به ته ذکر کړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د قیامت په ورځ به آواز وشي چې هر سړی دی په هغه چا پسې لاړ شي چې د چا بندګي کوله، هر سړی دی په هغه چا پسې لاړ شي چې د چا بندګي کوله. نو بوتانو والا بوتانو پسې، د عیسی علیه السلام بندګي چې چا کوله هغه طرف ته، د عزیر علیه السلام بندګي چې چا کوله هغه طرف ته، باباګانو والا هلته، پیرانو والا هلته، ونو والا هلته، ګټو والا هلته، ستورو سپوږمۍ او نور والا هلته، ټول به هغه طرفونو ته ورشي چې د څه بندګي کړې ده، موحدین به پاتې شي. نو د دوی نه به تپوس شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو وایي چې موږ خو د الله بندګي کوله، به د هغه په انتظار وي.
من خو د الله بندگی کوله د هغه په انتظارو نو رب العالمین به ورته راښکاره شي او ټول به معاف کړي او جنت ته به یې بوځي. د دغې ورځې دپاره موږ د توحید د عقیده مضبوطه راټینګه کړې ده الحمدلله، چې د قیامت په ورځ اواز وشي چې چا چې د چا بندګي کوله هغه طرف ته دې رواني او لاړ دي شي او موږ ولاړ پاتې شو ده وایو چې الله موږ خو ستا بندګي کوله به تا ته ولاړ یو. څومره د خوشحالۍ ورځ به هغه او څومره د عزتونو ورځ به چې دا ټول لاړ شي په مخلوق پسې او الله ورته بیا ده ووایي چې اوس هم دقو ته ووایي د تاسو چې بندګي کوله چې تاسو د جهنم نه بچ کړي. څومره لوی ذلت دی، څومره لوی ذلت دی چې الله ورته ووایي چې لاړ شم دقه قبر والا چې ټول عمر ورته ته پروت وي اوس ته آزاد کړي د عذاب نه ځه او دی دا خړې سترګې اړې راړې او د ذلیله ولاړي چې د دې ورځې لپاره زه په دې شرک کې اخته وم او نن دغه حل دی هغه ما چې د چا بندګي کوله هغه ځان نه د الله نه یېرېږي ولاړ دی الله ته. نو اولنۍ فایده به تا ته څه میلاو شي؟ خوشحالي په دې توحید باندې او په دې عقیده باندې. دا د خوشحالۍ خبرې دي. ولې دا د خوشحالۍ خبرې دي؟ او صحیح شوه د جهنم نه پې بچ کېږي جنت ته پې ننوځي نو بله د دې نه لویه د خوشحالۍ خبره څه؟ ګوره موږ وختي طور په دنیا کې د ټولو انسانانو طبیعت ته په بعضو نعمتونو خوشحالېږو. لکه یو سړی دی بچی وشو خوشحاله شو، مزدوري ورته میلاو شو خوشحاله شو، واده یې وکړو خوشحاله شو او نورې ډېر داسې خبرې دي. دا ټولې وختي طور دي، دا ټولې خبرې وختي طور دي. عقیده د توحید ساتل دا تعالی په قبر کې هم فایده درکوي، په برزخ کې هم فایده درکوي او چې کله الله ته په هغه ورځ ودرېدي چې 50,000 کاله ورځ ده په هغه ورځ به دله هم فایده درکوي. د دې خیال ساتل پکار دي. دویمه فایده دا د شیخ رحمه الله وی وافادک ایضا الخوف العظیم. یره به دې هم په زړه کې پیدا شي چې یره دا خلک چې کوم طرف ته روان دي الله دې نه کړي داسې نه چې زه چېرته دغه طرف ته لاړ شم. نو مؤمن خوشحاله دی په توحید باندې او یریږي د څه نه؟ یریږي د شرک نه، یریږي به د شرک نه. ګوره ښه دا به نه وې چې زه څوک یم. الله څه وایي ابراهیم علیه السلام په باره کې وایي ابراهیم علیه السلام به دا دعا غوښته رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ویا الله دا ابراهیم علیه السلام دعا ده. ګوره یا الله ما او زما بچي د بوتانو د بندګۍ نه لرې ساته. دا دعا څوک غواړي؟ ابراهیم علیه السلام امام الموحدین. ابراهیم علیه السلام ته ویل کېږي امام الموحدین، د موحدینو امام. د الله د توحید دپاره اور ته ګزار کړی شوی دی، قسمه قسم امتحانونه پرې راغلي دي. د الله د توحید دپاره لویې سختې دغه عظیم انسان تیرې کړي دي. حق عظیم انسان وایي یا الله د بوتانو د بندګۍ نه مې لرې وساته. یریږي که نه یریږي؟ نه یریږي نه؟ یریږي. ځکه ابراهیم التیمي رحمه الله وایي ومن یأمن البلاء بعد ابراهیم. وایي چې ابراهیم علیه السلام یریږي نو د هغه نه بعد به څوک مطمئن پاتې شي. چېرته به دا خبره نه کوي. ګورئ اکثر زموږ د بعض ملګري چې دي په غلط فهمۍ کې واقع دي. بس همیشه دا خبره چې جی بس موږ موحدین او الحمدلله دې پورې خبره صحیح ده الحمدلله موږ موحدین. خو یره هم پکار ده. ولې یره پکار ده؟ ځکه چې دا زړونه د الله په دوو ګوتو کې دي چې کوم طرف ته تاوي را تاوي هغه طرف ته تاو کړي. تر دې ګارنټي راکولی شي چې د مرګ پورې به ته په توحید باندې نشي راکولی. نو چې ګارنټي نشي راکولی نو بیا به یریږي نه؟ نو یریږي به په توحید باندې خوشحالي او د شرک نه یره. او شیخ تا ته څه وایي فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه
وی که په دې خبره باندې پوه شوې او دا راته معلومه شوه نو ډېر به ویرېږي چې کله نه کله یو سړی په یوې خبرې سره څه شي په یوې خبرې سره کافر شي یو خبر یو سړی وکړي هغه کافر شي په دې باندې دلیل دی په حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي د حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی په نورو کتابونو کې هم شته ان الرجل ليتكلم بالكلمه لا يرى بها بأسا یو سړی خبره وکړي او دا خبره ورته غټه نه ښکاري وایي چې دې کې څه حرج نشته یهوي بها 70 خریفا فی النار الله یې جهنم ته ګذار کړي د 80 کالو په اندازه کې د یوې خبرې د لاسه چېرته لاړ جهنم ته لاړ نو په ځان به نه یېرېږي د ژبې حفاظت به نه کوې چېرته داسې کار ونه کړم چېرته داسې خبره مې د خولې نه ونه وځي چې هغه شرکیه او د دقې یوې خبرې د لاسه تباه نه شم چېرته دا یره به همیشه موحد ستا په زړه کې د مرګه پورې د مرګه پورې به احتیاط کوي او د مرګه پورې به یېرېږي بیا وایي چې وقد یقولها وهو جاهل او کیدای شي هغه دا خبره د جهل د لاسه کړي فلا يعذر بالجهل خو دا جهالت بیا هم عذر نه دی دا مسله اختلافي مسله ده د علماو په منځ کې ډېره اوږده او پلنه مسله ده چې یو سړی جاهلي نو دی معذوره دی او که نه خو دلته شیخ وایي فلا يعذر بالجهل چې یو سړی جاهل نه بیا هم معذوره نه ګڼلی کېږي نو د دې مطلب څه دی مطلب یې دا دی ګوره جهالت په دوه قسمه مختصر یاد که جهالت په دوه قسمه یو جهالتي هغې ته ویلی کېږي چې د اعراض او د مخ اړولو د لاسه یعنی بیانونکي شتي خو دې د هغوی نه فایده نه لري او مخ ته اړوي دا جهالت عذر نه دی لکه اوس یو سړی دی په داسې علاقه کې اوسېږي چې هلته حق هم بیان شوی دی علما هم شتي کتابونه هم شتي بیانونه هم شتي توحید بیان شوی دی هر څه بیان شوي دا عقیده بیا هم کفریه شرکیه ده دی معذوره ولې نه معذوره د اعراض کړی دی حق بیان شوی دی خو ده نه دی اورېدلی دی ورته غاړه نه ایږدي هغه عذر چې هغې ته علما عذر مقبول وي هغه جهالت چې یو سړي ته حق د سره بیان شوی نه دی دې معذوره ګڼلی کېږي لکه څنګه یو سړی دی اوس په ځنګلاتو کې اوسېږي او لورې دقه ځنګلونو کې پروت دی او یوازې او نه یې چېرته قرآن اورېدلی دی او نه یې حدیث اورېدلی دی او نه یې چېرته خواته څوک ورغلي دی او نه ورته چا مسله بیان کړې ده او دی په دقه حالت کې مړ شو د ده دا جهالت دا جدا مسله ده دلته شیخ رحمه الله چې کوم جهالت ذکر کوي چې دا نه د دې باره کې عذر نه قبلیږي دا کوم جهالت دی چې هغه جهالت د اعراض د لاسه د مخ اړولو د لاسه حق بیان شوی دی خو یو سړی ورته غاړه نه ایږدي فلا يعذر بالجهل بیا مخکې وایي چې وقد یقولها وهو یظن انها تقربه الى الله كما ظن المشركون او کله کله داسې یو خبره به دی وکړي ګمان به دا کوي چې ما الله ته نږدې کوي او دا قوي خبرې د لاسه به دې څه شي دی به تباه و برباد شي لکه څنګه چې به مشرکانو دا خبره کوله مشرکانو به څه وي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ د دې بوتانو بندګي نه کوو خو د څه دپاره پراته یو چې موږ الله ته نږدې کړي نو سبحان الله کوي څه شرک او غواړي څه الله ته نږدې کېده څومره غریبانان دي څومره غریبانان دي او څومره په لویې تباهۍ کې پراته دي غواړي الله ته نزدېکت او لاره د شرک اختیار کړې ده دا قسمه حالات چې ویني نو ته به ویرېږې موحده چې یو سړی الله ته نږدې کېده غواړي او واقع په شرک کې دی پروت په شرک کې دی بیا مخکې وایي خصوصا دا خبره یاده کېږه ان الهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام وی خصوصا که د موسی علیه السلام د قوم په قصه باندې پوه شوې که نه مع صلاحهم وعلمهم سره د دې چې دا ښه نیکان خلک
سره د دې چې ایمان یې راوړو انهم اتوه قائلین دقه بني اسرائیل په موسی علیه السلام پسې راغلي او دی ویلي اجعل لنا الها کما لهم آلهه کله چې موسی علیه السلام سره د بني اسرائیلو واوړېدو په دریاب باندې او فرعون او فرعونیان الله تباه کړو نو دوی بیا په یو قوم باندې تیر شو چې دغه قوم سو یو بوت پروت دا قصه الله په قرآن کې کړې په دې تاسو ته به یاد یې که نه به یاد یاد دی ته کاسې سره ډکوئ سم اورېدلي دي چېرته شکر یې چې اورېدلي هم دي نو دوی په دغه بوت باندې تیر شو دا خلک پراته د دې بوت بندګي کوله نو بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته ووی چې کله یې ورته وکتو نو دوی سوچ وکړو چې یاره دا به مو ښه کاري ځکه چې د فرعون د دین خو خلاف دی که نه او د فرعون دین خو موږ پرېښودی دی موږ خو په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی موږ خو په الله ایمان راوړی نو دا دوی چې د بوت ته پراته دي د برکت دپاره او بندګي کوي به دا به ښه طریقې نو موسی علیه السلام ته ووایي اجعل لنا الها کما لهم آلهه ای موسی زموږ دپاره مو داسې یو بوت وګرځوه څنګه چې د دوی دا دی نو موسی علیه السلام ورته بیا نصیحت وکړو او زورنه یې وله ورکړه انکم قوم تجهلون تاسو جاهل خلک یې د الله نه علاوه ستاسو دپاره اوس بل معبود وټاکم شیخ رحمه الله تا وایي وی خیال که وګورئ د موسی علیه السلام دا کسان څوک دي بني اسرائیل څوک دي د موسی علیه السلام ملګري د موسی علیه السلام سره یو ځای روان دي او د هغوی د خولې نه دا خبره وځي وي زموږ دپاره داسې بوت جوړ کړه لکه څنګه چې د دوی دا دی نو ته په ځان نه یېرېږې څومره ښایسته خبره شیخ رایاده کړه چې پیغمبر یې په منځ کې دی او دا خبره کوي نو ته څنګه مطمئن پروت یې چې نه زه ما ته شرک څه نشي ویلی او زما عقیده نشي ګډوډه کېدی ته څنګه مطمئن یې او چا داسې مطمئن کړی په دې کې د زه یو واقع ذکر کوم حدیث ابو واقد اللیثی رضی الله عنه کتاب التوحید په شرح کې مونږ ښه تفصیلي دی وضاحت کړو هغه دا خبره کوي ابو واقد وی خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الى حنین وی مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ووتو د حنین طرف ته ونحن حدیثو عهد بکفر او مونږ کفر ته نږدې وو یعنې مطلب دی چې نوي نوي مسلمانان شي لا ډېر وخت په اسلام کې نه و شوی وکانو اسلموا یوم الفتح دا څوک ده چې نوي نوي مسلمانان شوي دا د فتح مکې په موقع مسلمانان شوي نو نوي مسلمان شوي دي وخت یې لا ډېر نه دی تېر کړی دوی اوس د پیغمبر سره روان دي په لاره کې د مشرکانو یو ونه راله دې قصې ته غوږ کېږدئ په لاره کې د مشرکانو یوه ونه راله هغوی به څه چل کوو دې ونې ته به یې اسلحې ځوړندولې د څه دپاره تبرک دپاره هغه ونې ته به ویله کېدو ذاتو انواط دا بعض وایي چې نن سبا ورته ته ووایې راځه د توحید درس دی او یا د شرک د مسلو وضاحت پکې کېږي چې ځان ته لرې ساتي دي بنګه وي پوهېږو په دغه باندې چېرته بل څه بیان کوئ چېرته بله مسله بیان کا یاده که دا خبره دا کسان اوس د چا سره روان دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې دا ونه یې ولیده وی یا رسول الله اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط یا رسول الله وی داسې یو ونه زموږ دپاره هم وګرځوه یره چې زه هم په ځان پکار ده که نه یا رسول الله وی زموږ دپاره هم داسې یو ونه وګرځوه لکه څنګه چې دوی موږ به ورته هم د خپلې اسلحې ځوړندو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الله اکبر تعجب یې وکړو انها السنن دا که د پخوانو هغه لار ده وی قلتم كما قالت بنو اسرائیل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهه تاسو واقع شان خبر وکړه څنګه چې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته کړې وه چې زموږ دپاره هم داسې یو معبود وګرځوه څنګه چې د دوی دی نو یره نه ده په کار په ځان ښه دلته دا فایده یاده کوي دا
پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې دا کم کسانو دوی په دې خبر باندې کافران شو ولې نه دي جاهلانو په دې مسله باندې نه و پوه شوي هم که په دې باندې د پوهېدو نه بعد یو سړی کوي بیا صحیح ده بیا به شرک کې راځي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته داسې ووایي چې تاسو کافران نه دي پوه په دې باندې دې ټیمه پورې دوی جاهلان دي دغه شان بني اسرائیل دي هغه هم چې دی په دې کافر شوي نه دي مقصدي خبره شیخ رحمه الله بیا وی چې د بني اسرائیلو په دې قصه پوه شوې فحینئذ یعظم خوفک نو دا یره به دې په زړه کې ښه ډېره شي وحرصك على ما يخلصك من هذا وامثاله او بیا به ډېر هیرش شروع کړي چې الله دې د دې شرک نه بچ وساتي نو که بیا ووایم چې دوه فایدې به تا ته څه میلاو شي خوشحالي په څه باندې په توحید باندې او یره د شرک نه ځکه چې کیدی شي د یوې خبرې د لاسه سړی څه شي کافر شي او کیدی شي چې د جهل د لاسه یې کړي خو بیا هم کافر کیږي او هغه جهل د هغې دپاره هېڅ عذر نشته کوم جهل چې کوم د اعراض د لاسې د مخ اړولو د لاسې دا جهل عذر نه دی د هغې نه بعد بیا شیخ رحمه الله اوس بلې مسلې ته راشي لا شبهو ته نه دی ورننوتی ګورئ خبرې لا پاتې دی خو را روانې دي په دې ابتدا کې درته ښایسته ښایسته بنیادي مسلې ښایي اوس یوه مسله پاتې شوه چې په دې ځان پوه کول پکار دي د دې نه بعد به بیا د مشرکانو شبهات شروع کېږي نو اول خو په دې مطمئن اوسئ چې الحمدلله الله سبحانه وتعالی موږ ته د توحید عقیده را نصیب کړې ده په دې باندې د الله شکر ادا کوئ او چې څومره خوشحالي پرې کولی شي وکوئ ته د دې نه اخوا بل څه نعمت غواړې چې ستا د تندې الله نه پرېږدي چې یو مخلوق ته ټیټ شي الله په قرآن کې یو مثال ذکر کړی الله وی مثال د یو سړي دی چې هغه غلام دی مرئی دی د ډېرو مالکانو سره یو غلام دی مرئی دی څه دی د ډېرو مالکانو سره یعنی یو نیم غلام سی د یو کسی یو سیدی یو مشری یو نیم غلام او مرئی څنګه په هغې کې ډېر کسان شریک یو سړی دی د ډېرو غلامانو یو سړی دی چې هغه د ډېرو مشرانو دی د هغوی غلام دی او دا مشران ټول بد اخلاقه دي نو یو طرف ته لیږي بل طرف ته لیږي ته دا کار وکړه ته دا کار وکړه ته دا کار وکړه ته دا کار وکړه او یو سړی دی کامل پوره د یو سید غلام دی صرف د یو او بس د هغه سره لګیا دی آیا دا دواړه یو شان دي نه د دې مثال فایده څه ده ولې الله ذکر کړی دی یو سړی دی ډېرو ځایونو ته منډې وهي دا پلانی بابا دی دا پلانی درګاه ده دا د پلانی دربار دی او دا زیارت دی او دا جی غوث اعظم دی او دا جی لوی ځوان دی او دا جی پیر بابا دی او دا بچی ورکوي او هغه چې دی رزق والا دی او هغه روغ صحت ورکوي او هغه چې دی مزدوري ورکوي او هغه چې دی نو علم کې برکت وراچوي هغه چې دی ارمانونه پوره کوي هغه چې دی امیدونه پوره کوي هغه چې دی اوازونه اوري هغه چې دی په سختو کې رارسي هغه دا کوي هغه دا کوي کله په یو در او کله په بل در او ذلیله ګرځي او یو موحد دی صرف د الله درته پروت دی دا یو شان دي ته چې الله ساتلی او ستا د تندې ساتلی د دې نه چې مخلوق ته ټیټ شي نور تر الله نه څه غواړې الحمدلله د مخلوق په در باندې ګوره موږ نه ذلیله کېږو چېرته موږ که ذلت ښکاره کوو عجزي ښکاره کوو نو صرف یو عرش والا ته ښکاره کوو بس که څوک هم ټوکړي ټوکړېږي که نه دا تندې د مخلوق ته چېرته نه ټیټېږي
او الله ته ټیټول خپل عزت ګڼو، الله ته ټیټول خپل شرف ګڼو، او که په دې خاورو کې کیدو او خاورې شي د دې خاورو سره نو بیا به موږ هغه حق ادا نه کړو. الحمدلله الله دا نعمت په موږ باندې برقرار ساتي. الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په توحید باندې مضبوط یو. الله دې چېرته موږ او زموږ په بچو کې، زموږ په نسلونو کې، زموږ په خلکو کې، خپلوانو کې الله دې په موږ کې د شرکي عقاید نه رانه باسي. او که چا کیدي نو الله سبحانه وتعالی د هغوی نه لرې کړي او الله دې هغه پوه کړي او الله دې له هدایت ورکړي. نو دویمه فایده یو خو به خوشحاله شي او دویم به ویرېږي د څه نه؟ د شرک نه، خصوصا چې کومه قصه واوري د موسی علیه السلام قصه د بني اسرائیلو سره او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم واقعه ده هغه صحابه کرامو سره چې نوی اسلام قبول کړو او د حنین په موقع باندې دا خبره کړې ده. اوس راشه بلې مسلې له دا خو نه پوره کېږي د درس کې خو لږ وخت دی چې څومره کېږي وبه وایو. د بعضو خلکو زړونو کې دا شبهه پرته ده، یاده که لکه اوس یو موحد دی توحید بیانوي او په ټول علاقه کې څه دی؟ یوازې دی. نو دا شیطان د خلکو د زړه ته څه راچي؟ شیطان خو ډېر هیرسناک دی چې شبهې راواچي. نو دا شیطان د زړه ته دا خبره راچي وایي که دی په حقه وی دی به ولي یوازې وي. دا ته ډېره اهمه مسله نن واضحه کوم. که دی په حقه وی دی به ولي یوازې وي، او که دی په حقه وی نو د ده سره خلک ولي دشمني کوي. دا یو شبهه د شیطان یې درته راچي. نو یاده که دا خبره شیخ رحمه الله وی واعلم په دې خبره ځان پوه که ان الله سبحانه من حکمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الا جعل له اعداءه. الله سبحانه وتعالى طریقه یاده که وایي چې څومره پیغمبران د توحید د بیانولو دپاره رالیږلي دي د هغوی دپاره دشمنان هم جوړ کړي دي. او په دې کې د الله لوی حکمت دی. ورسېدي که نه؟ څومره پیغمبران چې دنیا ته راغلي دي د هغوی دشمنان شتي. دلیل یې پرې راوړی دی وکذلک جعلنا لکل نبي عدوا. الله وی د هر پیغمبر دپاره موږ دشمنان پیدا کړي دي شیاطین الانس والجن چې هغه شیطانان دي په انسانانو کې او په پیریانو کې. دوی څه کوي؟ یوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. دا شیطانان څه کوي؟ یو بل ته دغه باطل ښایسته کوي او بیانوي. په دشمنۍ د چا کې؟ په دشمنۍ د پیغمبرانو کې چې هغوی توحید بیانوي. شیخ رحمه الله تا ته دا اشاره کوي ګوره یاده که چې موحده چېرته به زړه ته دا خبره نه راولي چې ځکه څه په باطل یم ځکه را سره خلک دشمني کوي. دا خبره به زړه ته نه راولي. ګورئ پیغمبرانو سره خلکو دشمنیانې کړي دي او رب العالمین دا خبره د دې لپاره کړې ده چې ما د دشمنان پیدا کړي ځکه چې په دې کې د الله لوی حکمتونه دي. ښه نو په دې کې څه حکمت دی؟ یو حکمت دا دی چې حق او باطل څه شي؟ جدا شي. که دشمن نه وي نو بیا د حق او د باطل منځ کې فرق راځي؟ نه راځي. یو علاقه کې چې توحید عقیده بیانول شروع شي لکه یو کس راغی جومات کې بیان وکړو چې بندګي به یوازې د الله کې او خلکو د ده سره دشمني شروع کړه، فایده به سره وځي؟ خو صحیح شوه، خو شوه، ډلهبازي هم جوړه شوه، تنقید هم وشو، خلکو دشمني هم شروع کړه. او به شي دا کوم چې تا وویل لږ ساعت مخکې چې حق او باطل به جدا شي. که د دې سړي دشمنان نه وي نو بیا به کې د باطل او د حق پته نه لګېده. دویمه خبره یاده که حکمت دا دی دا په دې موحد باندې امتحان دی. یو سړی د خپې په خپې باندې اچولي د خپ پاره هم
او مثال کې د توحید په دې ملک کې ناست دی دا سعودي عرب الله یې دې ملک حفاظت وکړي چې دلته ټوله توحید عقیده بیانېږي او ښه پوست قالین باندې ناست او باید توحید نه زارېږه وایي اوس د دې سړي مکمل پته نه لګي چې دی څومره اوبو کې دی که نه پته یې لګي ولې پته نه لګي مخامخ څوک نشتی او هله پته ولګي چې ستا مقابله کې څوک یي چې ته بیا دا وایې که نه وایې چې توحید اوچت نعمت دی ما ورته تاسو ته یو قصه کړې وه که نه دلته یو کس و هغه راته خبره کوله د یو خپل وی هغه دلته د بعض حدیثونه واوري وي رفع الیدین په باره کې دا شروع وکړه ډېر ګرم ګرم چې کلي ته لاړ بس غریب کمزوری و هلته او څه د زړه نه هم کمزوری او څه به د عقیدې نه هم کمزوری یو کسانو ورته ویلي چې ګوره ځان سیده که نو بیا به دا وي چې منظره لاړ شم دقه دوا کوم چې یالله اوس بجلي لاړی شي چې بجلي لاړی شي سړی به ګرفورېدی وکړي نو د بعضو دا حالي بیا یو کس ما سره څو ورځې ناست نو ما په دې مسلو باندې پوه کړی و چې په دې تعزیت کې د لاسونو اوچتول دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده بیا یو ځي کې څوک مړو نو زه یې تعزیت له ورغلم چې ورغلم دغه ځوان پکې هم ناست نو کسان رالو وی لاس به اوچت کړو نو زموږ خو موقف واضح دی موږ خو الحمدلله دعاګانې ښه ډېرې غواړو ښه ټیټ تسلي ورکړو خو دې کار کې نه شریک کړو ځکه چې پیغمبر نه دی کړی نو دغه کس اوس څه کوي او دومره به د ځان نه مفتي جوړ کړی چې ما سره به ناست و که نه ما به ویل دا سړی خو د تقوا بوجۍ ده نو هغه بیا اوس دوو کې حیران دی که دلته نه اوچتې یو خلک وایي چې دا څنګه د خلکو غم دی خیال دی که نه اوچتې نو خلک او که دلته که اوچت کړمه نو هلته ماته ګوري نو هر حال کې دی اوس د خلکو غم وړی دی دواړو طرف ته مخلوق دی که ده سره د خالق غم وی مسله اسانې ده خو غم دواړو طرف ته د مخلوق دی یو طرف ته ماته ګوري چې د ده سره خو چې به زه ناست وم ما ګټې ګټې دعوې کړي دي اوس بل طرف ته دا کلیوال دي او خلک دي نو بیا به هغه دا چل کو داسې دا بټن به هلته نیسي لکه دا نو اوس دی هلته بټن کې ګوتې وایي نو هغو ته خو دا ښکاري چې دی څه کوي لاس یې اوچت کړي دعا کوي که موږ پیچه ته سبا له اعتراض وکړو نو دی به وایي چې ما خو بټن بندوله بیا چې بهر ته راووتو نو سیده روان شو ډایرکټ دی ګاډي له تو موږ سره لاس میلاو نه کړو ما ورته آواز وکړو ما یې ریخوا راشه ما سړی خو رخصت واري چې بس وي زما کار دی ما په لوی امتحان کې ګیر وي بس ما ته ریان وکتوله حق اله پته لګي چې ته پې عمل ستا به اله پته ولګي چې ستا مد مقابل کسان په دې خفه کېږي او تا ترې منع کوي او ته بیا هم د الله ومنې او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ومنې دا مزه کوي او چې مخامخ درته څوک نه وي نو هغه بیا ځان له مزي دي او ته به حق وایې او مخې ته د څوک څه نه وایي خو چې کله تا سره مد مقابل کې دشمنانی او خلک او په تا اعتراض کوي او تا جیل تا چې په تا کیسونه کوي کله ته وهابي وي کله ته بد مذهبه وي کله ته بې مذهبه وي کله ته غیر مقلد وي کله ته د انګریزانو پیداوار وي کله ته د برطانیې پیداوار وي او کله څه وي کله څه وي او ته د هغې باوجود د الله په خبره او د پیغمبر په خبره مضبوط ولاړې بیا دغه ځای کې د ایمان پته لګي نو ځکه الله پیدا کړي دي دشمنان د چا دپاره د پیغمبرانو دپاره ښه نو بله فایده پکې هم راله که نه چې د پیغمبرانو دشمنان شتي نو ما ورته څوک یو خیال هم دی که نه دی پیغمبران خو هغه خلک دي چې ډایرک کومه وحي چې هغوی له راځي ډایرک یې بیانوي د الله د طرف نه تازه وحي بیانوي او د دوی دشمنان شتي نو ای موحده ای مسلمان وروره که چېرته زما او تا سره خلک دشمني کوي نو ما ورته به ولې خفه کېږو دې کې د خفګان خبره شتي زړه به بیلو زړه به کمزوری کوو نه
چې د پیغمبرانو سره دشمنیانې شوي دي نو موږ سره هم دشمنیانې کېدی شي. نو اوس یوه خبره خو دا شوه چې الله د هر پیغمبر دپاره دشمنان پیدا کړي دي. نو دا خبره به چېرته نه کوئ چې دا موحدین به په ناحقه یي ځکه چې لږ دي. نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله د نبوت میلاو شو او په مکه کې د هغه سره یو څو کسانو، نو موحدین ډېرو که مشرکین ډېرو؟ مشرکین ډېرو. دا تله به نه لګی چې څوک ډېر دي او څوک کم دي. یوه. دویمه، موحدین زورورو که مشرکین زورورو؟ مشرکین زورورو. دا تله به هم نه لګی چې څوک زورور دي او څوک کمزوري دي. موحدین پکې وجلی شوي دي که نه دي وجلی شوي؟ صحابه کرام شهیدان شوي دي که نه دي شهیدان شوي؟ دا به هم چېرته نه وی یاره که دا موحد په حقه وی نو دی به ولې وجلی کېدی؟ دا خو د الله لاره ده، په دې کې خو به یو سړی وجلی کېږي. نو ما او تا بیا څه فیصله کوو؟ که دی په حقه وی دی به نه وجلی کېدی؟ د دې خبرې نه ځان ګډې ته کوي. پوه که ځان په دې خبره باندې چې د هر پیغمبر دپاره دشمنان وو په خپل وخت کې، نو اوس چې څوک هم د دې پیغمبرانو په نقش قدم رواني د هغوی به هم دشمنان وي. قانو چې دشمن وي نو ته به څه کې؟ ډېر سوال دی اخره کې، په حق باندې به څنګه مضبوط پاتې شي؟ پوه شو؟ په حق باندې به څنګه مضبوط پاتې کېږي؟ چې قرآن او د حدیث علم دا سره وي. دا خبره شیخ دقه ځي ته راته وایي او دا به تاسو پر روان درس کې به دې تفصیل واورئ. خو چې تاسو ته یاد وي چې موږ خبره په دې ځای ختمه کړې ده چې دشمن شتي نو موږ به د دشمن سره څه کوو؟ مقابله کوو. دا مقابله به همیشه پرځولي، پهلواني به په دلیل سره به پرځوي. نو په دلیل سره د هغه وخته پورې نشي را پرځولی چې څو پورې د قرآن او حدیث علم در سره نه وي. نو په قرآن او په حدیث باندې ځان پوه کړه ځکه چې دشمنان به دي. ای موحده، په دې ځای باندې خبره ختمه شوه. انشاءالله پر روان درس کې به د دې نه مخکې بیا خبره کوو یا دې نه بعد چې شیخ رحم الله څه ویلي دي. دا ډېر خوندور درسونه دي. زما خپل ځاني ته زه ووایم که د توحید دا موضوع او په عقیده باندې خبره انتهایي مې دا خبره خوښه ده ځکه چې دا بنیادي مسله ده. د کامیابۍ او د تباهۍ فیصله هغه په دې باندې کېږي. او دویمه دا مې د دې پښتنو سره خیرخواهي ده. ورب الکعبه، کوم رب چې پیدا کړی یم او د هغه په لاس کې زما ستا د په هغه مې دې قسم وي زه یم چې یو پښتن ته مې د توحید د عقیده داسې یو ټکی بیان کړی چې الله یې د جهنم نه بچ کړي او چې الله یې جنت ته بوځي. دغه مې ارمان دی، د دغې دپاره لیکلی یم. زه یم چې دا زموږ دا قوم خصوصا مسلمانان عموما د ټولو دپاره دا سوچ زموږ دی، خو د هر جیب ولا خپل علما شتي. زموږ اولنۍ ذمهواري هغه د پښتنو ده. زه یم چې دا پښتانه رب العالمین ټول وبخلي، دقه غواړم. او د هغه وخته پورې الله څوک نه بخي چې څو پورې په توحید نه وي. نو د هغې دپاره توحید هغه لازم دی. نو دې درسونو نه فایده واخلئ، ځان پرې پوه کوئ، یاد یې کوئ، ویلې کوئ او خلکو ته یې بیان کوئ. الله سبحانه وتعالی دې پرې موږ پوه کړي. الله دې د مرګه پورې موږ په توحید باندې مضبوط وساتي. الله دې موږ د شرک نه، د بدعاتو نه، د غیر الله د بندګۍ نه، د غلطو عقایدو نه، د غلطو نظریاتو نه دې الله موږ لرې وساتي. زمونږ مشران دي ته الله وساتي، زمونږ کشران دي ته الله وساتي، زمونږ بیبیانې او زمونږ بچي دي ته الله وساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.